د خوست ښار د نظم لپاره د جوړ شوي ځانګړي کمیسیون مسؤلین وایي چې د ښاري نظم لپاره د دوی هڅې دوامداره دي. د دوی په خبره هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې په ښار کې بېنظمي رامنځته او ښاریان له ستونزو سره مخ کړي. د کمیسیون د غړو په وینا د عملیاتو د پیل راهیسې په ښار کې ګڼه ګوڼه له منځه تللې او لا هم د اصلاحاتو هڅه کوي. نو میگه به انشالله هڅه او کوشش دا وي چې کمیسیون بو جاری سوتو کمیسیون بو ادامه لري. نو انشالله که د الله تعالی رضا وه د ښار بڼه یو څه ښه شوې ده. کوشش به موږ دا وي چې یو څه کوشش وکړو نور هم ښه شي. نو دی دپاره موږ د لوسپرشونې دپاره چې ډېر به زور بېنظمه کړی دی دپاره موږ یو مشخص زوی ټاکلی دی چې هغې څخې ته په انتقال کې یو څه نه څه ستونزې شته چې دی زړونه نه ښه کوي چې لوړ شي. خو انشاءالله میخ کوشش به دا وي چې په ښه خوشحاله په مینه محبت یا دی په رضایت یو زوی ته موږ دی انتقال کو او به زور آینده دپاره هېڅ ستونزو سره مخامخ نه شي. د خوست ولایت اوسیدونکي د ښاري نظم د کمیسیون چارې ستایي او لا یې هم د دوام غوښتنې کوي. د دوی په خبره تر پخوا په ښار کې ګڼه ګوڼه د پام وړ راکمه شوې. حکومت نه څخه ډېر راضي وو ځکه چې پیادهروونه لارې ټول هر څه بند وو. دی د لاسه موږ نه شو کړی چې په ازاده چیرې لاړ شو رد شو دا هغه ډېر پیادهروونه بیخي بند سړکونه بیخي راسره بند زه ډېر شکې د نوره مسایل ټول راسره بند وو. یعنې دی موږ ډېر خوشحاله شو د اوس ته لارې د پیادهروونه هر شی ټول خلاص دي. موږ په ازاده کړی چې لاړ شو تګ هر شی موږ ته آسان شو. روډ خلاص وي ګڼه ګوڼه نه وي ګڼه په لاس میلاړو کې موږ چپخانې د هغه ته حرکات زر کړی شو. په موږ غواړو د کمیسیون د ښاروالۍ نه چې دا الوتول وي دا شنه چې کله وي کله نه وي دا الوتول یې غواړو چې دا الوتول په ښار کې در باندې وي چې رش کوش وي. د یادول وړ ده چې تر دې وړاندې په ښار کې د سړک غاړې لاسي ګاډیو پلورونکو او د نقلیه وسایطو د شتون له امله پراخه بېنظمي او ګڼه ګوڼه رامنځته شوې وه چې پر مهال یې د خلکو پراخ شکایتونه هم راپورته شوي وو. خو د کمیسیون له اجرااتو وروسته ګڼه ګوڼه راکمه او د خلکو لپاره په تګ او راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي.